ولی د خلق ولی خلق وجنی په دې څه شوي دي عقل خو کې دې کسر کې واخه شوي. ګرانو دوستانو السلام علیکم، زه شهنشاه فریده نن په موټروي باندې په رښتیا روان یم او تاسو ته د زړه د خلاصه سلامونه پیش کوم. هر چرته چې د ملک نه بهر یې که ملک دننه یې، شهنشاه فریده تاسو ته د زړه نه د سر نه د زړه د میز نه سلامونه پیش کوي. الله مو آباد او خوشحال او تکړه لره. دوستانو نن په موټروي باندې روان وم، په رښتیا باندې هغسې نه وم چې هغه د موټر سایکل هم پکې لاړو، نه، نن په رښتیا باندې روان یم او یوازې وم. نو ما وی یوازې ولې ځم، دا خپل د یوټیوب ملګري دا مستر شین چې څوک ګوري، زما پیج چې څوک ګوري شهنشاه افیشل، نو ولې نه دا ملګري ځان سره په ګاډي کې ملګري کړم او دوی سره ګپ شپ ولګوم، د دوی په مخونو باندې لږه خندا راولم. نو دا به ډېره ښه خبره وي، بده خبره به نه وي. الله مو آباد او خوشحال لره. هر چېرته چې ملک دننه ملک نه بهر او خوشحاله او آباد اوسئ. تاسو یقین وکئ لږې د خندا خبرې به هم کوو، خو یو دوه درې خبرې سره سیریس خو ما سره خوند هم نه کوي دا خبرې چې زه تاسو سره لګیا یم. تاسو به دلته ګوره، ځکه یو سړی راته وایي که تاله څوک توپ هم په اوږه کي تانه څوک نه هېرېږي. هغې وجه دا ده چې ما همیشه کامیډي کړې ده، ما چې ته سیریس کار نه دی کړی. نو خبره مې دا کوله چې ما یې راشه ولې نه دوی سره لږ ګپ شپ ولګوم. نو دوستانو ملګرو، دا ټینشنونو پورې یو خبره درته کومه، که مونږ لږه شان د خندا ویډیو جوړه کړو که نه، نو ما ته پته ده چې هغې باندې تاسو، زه اکثر کمنټس ګورم، څوک پې ها 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 لیکي، ایچ ای ایچ ای ها ها ها، څوک یې یاره ډېر زبردست، څوک یې د خندا نه دې شین کړم. نو شین کېږي خو به ځکه چې د چینل نوم هم دی مستر شین. نو زه ډېر خوشحالېږم په دې خبرو باندې، حالانکې زه په خپله مطمئن نه یم. تاسو یقین وکړئ زه چې کله ویډیو جوړوم نو زه وایم دا مې څه بکواس جوړ کړو، خو نه، چې کله ستاسو داد میلاویږي، تاسو ما ګورئ او بیا ما ته وایي چې یاره ډېر خوند یې وکړو، نو ټیک د ما نه به غلطي کېږي په ویډیو کې، زه انسان یم، زه تاسو نه بیا هم بښنه غواړم. که هر کله ما نه غلطي څه وشوله نو تاسو یې لږه شان برداشت کوئ او ما ته وایي چې یاره دلته دا غلطي کړې. خو په کامیډۍ کې بیا مونږ د چا ذات پات دې څیزونو پسې نه ځو، مونږ هر چا سره هغه مینه لرو کوم چې یو عام انسان د خپل رور مور خور سره مینه لري. زمونږ په زړه کې همغه مینه وي، مونږ د چا پورې خندا نه کوو، خو ستاسو د مخونو د خندا دپاره مونږ یو داسې نخرې پېخرې وکړو چې مونږ سره نور مواد نه وي. نو په دې تاسو بالکل مه خفه کېږئ. پښتون قوم زنده آباد قوم دی، دا چې هر چرته وي، که خټک دی، که افریدی دی، که مومن دی، که سواتی دی، که باجوړی دی، دا ټول زموږ د زړه سرونه دي. که افغانی دی، نو دا ټول مونږ یو پښتانه یو، داسې هېڅ خبره نشته. الله مو آباد او خوشحال لره. دا د ټینشنونو خبره به زه یو ځل بیا وکړم. اوس راتلم یو ملګری راته وایي ولې خفه یې؟ نو ما یاره خفه نه یم، خو داسې خفه یم چې کور نه راوتم که نه، نو چې څنګه راوتم نو غوړي نشته، چې بیا لږ رامخکې شوم نو وایي چیني نشته، چې بیا لږ رامخکې شوم الوګان هم نشته. نو پخوا به داسې کار و چې ته به یې څه کار پسې ولېږلې که نه کور والا، نو موبایل خو نه و، نو بس چې تاله به یې غوړي راوړه، بس هماغه غوړي به دې راوړو، خبره ختمه. اوس چې څنګه ته غوړي راوالې که نه په دوکان کې، چې کور طرف را روان شي، تیرلنګ ته پیرلنګ ته تیرلنګ، هلو بیا څه چل دی؟ نه چیني دغه چیني هم ځان سره راواله، سرپ هم راواله، او ټماټر هم راواله، پیاز هم راواله، او سره وچ دغه هم راواله، اوږه هم راواله، پلانې هم راواله، وچه دڼې هم راواله. نو ته به بیا هغه څیزونه والې، نو تا په زړه کې به دی چې زه 400 روپۍ به ولګي، هغه 950 ولګي. نو چې ته بیا کور طرف ته روان شي، بیا به تیرلنګ ته پیرلنګ، پیر 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 پیر، چا پې څنګه ټون لګو، چا څنګه که نه، نو بیا به درته وایي اوړم نشته. نو خوله د ماته څه خو په دغه ټیم مې ووایه که نه، وایي هغه ټیم مې نه وایي، نو بیا سړی خفه شي. نو هغه یو سړی راته وایي ما 3 ودونه کړي. ما ته بیړه د غر که نه شه، نو 3 ودونه، نو ما دا څنګه ته ساتي؟ وایي بیل بیل کور مې ورته جوړ کړم، اوس ورته ټینګ شه، مونږ ته د یوې علاج نه راځي. نو مسافر وروڼه چې څومره یا دې پورې خبره کوم،
تاسو یقین وکړئ دوستانو دا ملک چې کم دننه یې که نه تاسو ډېر خوش قسمته یې قسم درته خورم مونږ چې 3 ورځې مسافرتیا وکړو نو زما 3 لوریانې دي زما زوی نشته او زه د 3 لوریانو ته دومره خوشحال یم زه یم الله که ته نم راکړې زوی هېڅ خبره نه ده خو ماله د خپلې لوریانې لري او د چا چې لوریانې الله دې ورته لري زړه دې ورته نه تنګوي د هغوی مور او پلار ته زما دا میسج دی چې کله دې هم دا کوشش ونه کړي ځکه چې الله څه کوي که نه هغې کې د الله پاک یو دغه مطلب دا نه ده چې کینې مونږ غواړو مونږ ته ولې الله نه راکوي یو راز یې پکې کېدای شي مونږ له خدای زوی راکړي او هغه زوی به دمله وي بیا پې ستومان وي یا هغه دا زوی د لاسه چې کوم دی نو مونږ مړه شو نو دې خبرو کې ګوتې مه وهئ لور چې کوم ده ډېره خوږه رشته ده زما وړې وړې لوریانې تاسو یقین وکړئ تاسو به وایي چې یاره کینې دا ډېر خوشحال ژوند تېروي او دا ښه په مزو سره داسې نه ده زه چې د کور نه راوځم که نه او کله هم ریکارډینګ ته ځم او داسې شپه نیمه مې راځي نو زما سترګو کې پتلو کې اوښکې راځي لکه دا بل سړی چې څوک خندوي که نه یقین وکړئ دا سړی چې کوم دی خپله ډېر جاړي دی به چرم خوشحال نه شي نو اکثر ډېر خلک دا وایي که نه څوک څه وایي څوک څه وایي دا خبرې نه دي دا چارلی چپلن دا خبره کړې وه چې مطلب چا ته تپوس وکړو که نه چې ته لکه مطلب ته خو ډېر خلک خوشحالې ته خو خپل هم ډېر خوشحالې هغه ورته وایي زه په هغه ورځ ډېر خوشحال یم کله چې باران وي نو هغوی ته بیا تپوس کړی چې دا څنګه نو چارلی چپلن ورته ویلي و چې کله باران وي که نه نو زه په باران کې ودرېږم او ښه وجاړم نو خلکو ته دا پته نه لګي چې دا اوښکې دي که د باران اوبه دي د باران هغه څاڅکي دي نو لکه خلک خو کامیډین نه برداشت په جړا کې نه برداشت کوي خو دا په ټول عمر خاندي خو داسې نه ده دی به خپئ خامخا به خپئ دا که خندئ نو تاسو به خندئ هغه که هر کامیډین وي نو زه ډېر لکه خوش قسمته یم چې تاسو ما سره مینه کوئ او زه تاسو سره ډېره زیاته مینه کوم دا مسافرونه چې کوم دي د ملک نه بار دي نو زه به د دې په باره کې یو خبره وکړم الله خو د دې خپل ملک ته راولي دا د زړه نه زما دعا ده چې یا الله دې خپل ملک ته راولي ځکه څوک 2 کاله بار دي څوک 3 کاله بار دي نو مسافرۍ مونږ ته پته ده مسافرۍ ډېر سخت څیز دی او مسافرۍ چې کوم ده الله دې دوی راولي په دې ملک کې د ورته خدای پاک همدغسې کاروبارونه ورکړي چې خپلو بچو سره خپل بچي ډېر خواږئ دا یاد وساتئ نو دوستانو خبرې اترې روانې دي بور کېږئ به ما ته پته ده که لږې مې اوږدې کړې بیا به بور کېږئ خو داسې یو څو لکه مطلب ما وایي چې لږ شان په مخونو مو خندا راولم نن زمونږ د کور اور پروګرام دی د منګل ورځ ده د 9 نو په دې ورځ باندې زمونږ لا یو پروګرام یې 9 تر 9 پورې نو هغه کوو هغه کېدای شي تاسو کتلی یا به نه ګورئ دا ما پکې هغه داسې یو دغه یو کور والا کرکټر یو که نه زه پکې لړمین یم او دا نو هغې ته روان وم نو ما یې راشي تاسو سره به ګپ شم تاسو به لږ خوشحال شئ او زما د یوټیوب چینل تاسو ګورئ مسټر شین نو زه ډېر خوشحال یم او زما چینل سبسکرایب کوئ او خو دا نوم دومره سخت دی که غلطي رانه کېږي خیر دی انګریز نه یم پښتون یم دا سبسکرایب کوئ او خپلو ملګرو ته وایئ نو دې کې به مزید زه تاسو لپاره اوس ما نوې کوشش شروع کړی انشاءالله ډېر به مو خندوم دا مې کوشش دی که الله ژوند راکړو نو انشاءالله تعالی تاسو سره به زه نورې ویډیوګانې شیر کوم چې هغه ما ډېر په ښه سوچ باندې جوړې کړي دي بس صرف تاسو دعا پکار ده او کله چې په ویډیو کې ما نه غلطي کېږي ما معاف کوئ خیر دی زما وروڼه یي او هغه مسافرونه کوم چې د ملک نه بار دي که هغه په دغه کې دي مطلب عرب ملکونو کې دي یا یورپ کې دي هر ځای کې چې دي نو هغوی ته زما ډېر سلامونه په هغوی زما ډېر زړه خوږېږي الله دې خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راولي او خدای دې خوشحاله او آباد لري د هغوی ته زما ډېره دعا ده او ډېر سلامونه ورته کوم او باقي اوس به انشاءالله تعالی مستر شین کې زه تاسو دپاره یو پوره ډرامې به راولم ښایسته خاکې به درته جوړوم دا کم سکټس چې موږ جوړو دا وړې خاکې نو هغه صرف د دې لپاره چې تاسو وخاندئ نو وخت مو نه ضایع کوم الله مو آباد او خوشحال لره
دا هارون باچا صاحب په आवाज باندې ما ځکه دا دغه وکړو تاسو ته هارون باچا صاحب په ما ډیر ګران دی دا دغه یو وینا وه چې په آخر کې به هم زه تاسو ته دا ویم چې دا خلک ولې خلک وجنې په دې څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې یې واښه شوي دي نو زه په دې دعا سره چې الله پاک زموږ په ملک کې امن راولي زموږ په پښتنو باندې دا هارون باچا صاحب مطلب هم دا دی چې خدای پاکه ته په دې ملک کې امن راولي نو دوستانو او ان شاء الله امن راغلی دی همدا دعا به غواړو د خدای نه چې خدای پاک په مونږ کې امن راولي او په مونږ پښتنو کې د تعلیم ډېر کمی دی چې الله تعلیم پوره کړي نو په الله لوی الله مسپارم الله مو آباد او خوشحال لره او بس لږ شانتې په دې ګاډي کې یوازې وم نو ما یې ولې نه چې دا خپل ملګري دا د یوټیوب ملګري مستر شین چې څوک ګوري دا ځان سره شریک کړم او دوی په مخونو باندې لږه خندا راولم که په خبرو ګرانه څه غلطي شوي نو معاف مې کوي کنې ما نه معافي غواړئ نه ریشه دا ما څه یار زه د نه معافي غواړم لږ مو خندوم ښه دا ګورې قصدن نه کوم ټیک شو ډېره مننه الله مو آباد او خوشحال لره بریالي اوسئ الله مو په بچو خوشحال کا د ملک نه بار چې څومره دي هغوی ته زما د زړه نه د ویښ نه سلامونه او که په چا بد لګم الله د هغه سره هم ښه وکړي الله د هغه هم خوشحال لري په چا چې بد لګم الله د هغه ډېر خوشحال کړي هېڅ خبره نه زما د زړه سرونه دي هغه هم زما د زړه سرونه دي تاسو هم زما د زړه سرونه دي